بسم الله الرحمن الرحیم. کومه ځای مو ویلی وو؟ اوپن کوم پرون ویلی وه انفو کې خبرې کړې وه. ښه انفو کې څو نورې خبرې هم شته. صحیح ده. د تر دې ځای کوم ویلی وه نمبر چې وایي ریسټریکټ پرمیشن بای پیپل. په دې په مرسته باندې کولی شي مختلف یوزر مطلب څنګه کو ریسټریکټ یا بندوي. په دې د استعمال لپاره باید تاسو یو سافټویر ولرئ چې هغه ته IRM سافټویر ویل کېږي. څه ویل کېږي؟ IRM یا انفارمیشن رایټس منیجمنټ. صحیح شوه. دا سافټویر باید څنګه وي د تاسو سره انسټال وي. دا به د مایکروسافټ کمپنۍ څخه راخلي. کله چې تاسو دا ولرئ بیا کله مطلب ریسټریکټ پې ولګوئ یا بندیز پې ولګوئ د لومړي ځل لپاره که څوک هغه خلاصوي ورډ خلاصوي هر ځای چې خلاصوي مطلب د دوی نه به یو غوښتنه کوي د ایمیل ادرس یا فون نمبر یا شی. صحیح ده. نو که اوس کلیک کوم وکړم ریسټریکټ اکسس وګورم ماته یو میسج راکوي چې ته باید د انټرنیټ سره څنګه شي کنیکټ شي. وګورم وینې ته بره لیکلي چې انفارمیشن رایټس منیجمنټ یا IRM دا باید ولرئ. که زه یس هم کوم خو ما سره انټرنیټ نشته وګوره کار نه کوي. وینې نیویګیشن ټو د پیج واز کینسل. نو دا سافټویر باید ولرئ. دا اوس مونږ کار پې کوو دا خو ټول د سافټویر د سیکرېټ شوي دي نو ځکه دا غوښتنه نه رانه کوي. وینې اوس خو انریسټریکټډ ده. انریسټریکټډ څه مطلب یعنې بندیز نه ده پرې لګېدلی. صحیح ده. او ډیجیټل نه دې لپاره دا استعمال کې باید IRM سافټویر تعاون ولري بیا امکان شته. صحیح ده. او په یوه هېوادو کې امکان شته چې هلته رجسټر سي ډي خرڅېږي. دلته خو رجسټر نه دي دا ټول کرېکټ دي. صحیح ده. ډیجیټل سیګنیچر بیا دا کار کوي مطلب ته غواړې دا لیکنه څنګه کې ریډ اونلی کې او د یو سیګنیچر په مرسته سره څنګه راځم انفو ته. په انفو کې راځم ډیجیټل سیګنیچر بیا څنګه کوم یس. کله مې یس کړو دا ډاکومنټ په یو ځای سیو کړم. مثال ډیسکټاپ باندې سیو کړم. صحیح شوه. اوس دلته راته وایي دا سیګنیچر ته په خپله باندې د مایکروسافټ کمپنۍ نه راخلي او که په خپله باندې جوړوي. اوس ما سره انټرنیټ نشته مایکروسافټ کمپنۍ نه پارټنر کړم. اوس یې چینل کوم کریټ اون خپله باندې جوړوم. اوکې کوم یې نوم مثال عبدالمجید ایمیل ادرس ورکوم. ها لاندې ارګنایزیشن تر انتخاب د لوکیشن مو انتخاب کې مثال خو اوس دا ارګنایزیشن ځکه خپله راغلې ده چې ما اول چې کله اپس انسټالولو دا شی مې ورکړی پتکا سافټویر هاوس. صحیح ده. کریټ یې که کله دا کریټ کړم اوس راته وایي چې تا پرپوز مقصد څه دی د ولې دا سیګنیچر ورکوي. زه کوم د سکیورټي په خاطر باندې د څه شي په خاطر سکیورټي. بیا څنګه کوم ساین. کله مې چې دا ساین کو بیا اوکې چې اوکې مې کړلو دا اوس وګوره دا هغه څنګه شو لاک شو د چا په واسطه باندې. خبره شته دلته یو میسج راکوي وګوره یور سیګنیچر هیز بین سکسسفولي سیوډ وذ دس ډاکومنټ. بیا څنګه کوم اوکې کله مې چې اوکې کړلو اوس یې بندوم. وګوره دا لیکنه څنګه شوله ریډ باندې شوله. تغیر کې راځي نه هېڅ تغیر نه کې راځي. وګوره که دې ځای نه وګورې دلته وګوره ته هېڅ تغیر نه کې راځي. خو دا بیا نسبتا داسې ده لکه څه رقم چې چیو مارک اسپاینلو بیا هم کولی شم دلته راشم ویب سیګنیچر ته او د دې ځای نه راشم سیګنیچر کې او سیګنیچر څنګه کړم ریموو یې کړم. که چېرته داسې وي چې مطلب ته د یو څه وخت لپاره اجازه ورکوي مثال دا مارک اسپاینل وینې د دې نه مې ټیک مارک لرې کړلو یس مې کړلو بیا اوکې کوم. اوس وګورم لیکنه کولی شم که نه شم کولی. دلته څنګه شوه فعاله شوله. که د بیا سیګنیچر ورکولو را به شي دې ته او بیا به چېرته راشي ډیجیټل سیګنیچر دې باندې به کلیک وکړي اوکې یوازې به یې هغه ورکړي مثال سکیورټي هر څه چې ته ورته یې خوښه دی. صحیح ده. اوکې یې کړه بیا اوکې کړه دا وګورم بیا ریپونډ شوله. صحیح ده. نو دې کومه دومره هغه نشته سیګنیچر هغه ته انظر کې د وګوره د سیګنیچر لاین وینې دلته بیا هم وایي. صحیح ده. بیا هم وایي. صحیح ده. ایډیټ اني وي کولی شي بېرته یې څنګه کوي فعاله یې کوي. بیت المال کنه کې کولی شي تغیر کې راوستل چیک فار ایشوز اصلا کې په ډاکومنټ کې لکه کومه ستونزه کوم مشکل کې هغه ته څه ویل کېږي ایشوز. انسپکټ باید څه ډول کېږي پلټنه یا انسپکټ څه ډول پلټنه ته ویل کېږي. مثال
په دې ډاکومنټ کې ته غواړې چې مطلب یو څه لیکنه چا اضافه کړې وي هغه څنګه کې معلومه یې کې لکه راځه مساوي آر ان ډي دا خو یوازې څه شی شو ډاکومنټ ښه اوس یو نفر ده راځي په دې باندې ټول مخکې ووایي چې دا څنګه ورکول کېږي پونټ او کمنټ څنګه ورکول کېږي او هیډر وکټر د دې ځای نه دا لیکنه م څنګه کړله پټه کړه اوس یې انسپکټ کوم یا یې ګورم چې مطلب په دې کې کوم اضافي تغیرات شوي دي نو انسپکټ ډاکومنټ باندې کلیک کوم بیا څنګه کوم یس کله مې چې دا یس کړلو ورته وګوره ورته کمنټ م راته چک کړي ډاکومنټ پراپرټي م راته وګوره ایکس ایم ایل یو قسم ډیټا ده دا م راته وګوره هیډر وکټر هم وګوره هغه پټه لیکنه چې کومه د انویزیبل هغه م راته وګوره هیډن ټکسټ چې دی دا هم څنګه کا فایده یې که انسپکټ باندې کلیک کوم ګوره ماته ټول په نښه کړل نو ته وایي چې کمنټ هم په دې ځای کې اضافه شوی ده ډاکومنټ پراپرټي م اضافه شوی ده او هیډر وکټر ورته اضافه شوي دي او بل څه اضافه شوي دي هیډن ټکسټ اوس که چېرته غواړې چې کمنټ هم ختم کړې پراپرټي هم ختم کړې هیډر وکټر هم ختم کړې هر څه ختم کړې یوازې ساده خپله لیکنه راولې نو ریمو باندې کلیک وکړه ریمو دا ریمو مطلب ختمول صحیح ده ری انسپکټ دوباره یې وګوره دا ګوره ټول اوکې شول بیا کلوز کړه اوس دې ځای کې وګورې ما کمنټ ورکړی و که مې نه ورکړی اوس شته نشته هیډر وکټر اوس شته نشته همداسې پراپرټي ته راشي پراپرټي کې معلومات ورکړي وي دا وګوره پراپرټي کې معلومات شته نشته نو هماغه لیکنه بېرته کوم ډول چې لیکنه ما کړې وه هماغه لیکنه یې بېرته څنګه کړه راوښتله لکه دا مطلب یو چنډ کول دی ټول یې څه کېږي په هغه وایي کېږي ابجکټ وایي کېږي صحیح ده اوس دا یو ابجکټ شو مثال دا بل ابجکټ شو یو نفر راځي دا څنګه کوي پټوي یې د هوم نه په هوم کې دلته تاسې کولی شئ سلیکټ پن ته راشئ او د دې ځای نه دا څنګه کوي پټ یې کوي هایډ آل پټ شو که نه شو پټه اوس اکسیسیبیلیټي داسې مثال لري لکه تا ته چې راهنما کوي چې آیا دلته کوم شیان کوم ابجکټ څنګه دي پټ دي او څو ابجکټ دي زه یې نه وینم نو راځم چېرته اکسیسیبیلیټي ته راځم په اکسیسیبیلیټي کې وګورئ دلته ماته وایي چې یو ریکټینګولر رسم شوی دی یا مربع شکل او بل سیده کوم شکل رسم شوی دی دایري شکل رسم شوی ته کولی شئ چې ډبل کلیک وکړئ او بیا څنګه کې انتخاب یې کړئ دواړه چې درته معلوم شول په دې ځای کې لاندې معلومات مو درکوي چې دا ابجکټ کوم ځای کې مطلب پټ شوي دي چېرته پټ شوي دي چا پټ کړي او څنګه پټ شوي دي او څنګه یې ښکاره کړو اوس وګوره معلوم خو شول چې دلته څو ابجکټ موجود دي دوه موجود دي بیا موږ کولی شو دې ځای نه څنګه کړو ښکاره یې کړو بېرته دا وګوره نو هغه څه شوه هغه یوازې دې په خاطر باندې شوه چې مطلب موږ ته یې څه وکړله رهنمایي یې راته وکړله چې په دې ډاکومنټ کې ابجکټ دي او هغه څنګه شوي دي پټ شوي دي صحیح ده چیک کمپیټیبلیټي بیا څه ته ویل کېږي کمپیټیبلیټي دوه شیانو مقایسه کولو ته څه ویل کېږي کمپیټیبلیټي یعنې دا معنا ګوره یو 2003 ورډ ده او یو 2004 ورډ ده لاس ورډ ده په دې دوه کې فرق شته که نه شته ډېر فرق ده که نه بعضې داسې شیان چې په 2003 کې نشته هغه په 2010 کې څنګه دي موجود دي اوس ته یو ډاکومنټ په 2010 کې لیکې بیا ګورې چې آیا هغه شیان چې ما دلته په دې ډاکومنټ کې لیکلي دي هغه په 2003 کې شته او که نشته نو دې د کتلو دپاره موږ څه استعمالوو کمپیټیبلیټي استعمالوو چک کمپیټیبلیټي اوس ورته ویل کېږي څه استعمالوو چک کمپیټیبلیټي څه مطلب ګوره ساده لیکنه مې وکړه دا لیکنه خو معلومه خبره ده چې هلته هم څنګه ده په 2003 کې موجوده ده یا مطلب هلته هم راځي صحیح ده خو بعضې داسې شیان لکه ښه مثال یې دلته په انزرټ کې دغه هغه د سمارټ آرټ دی وینې دغه اکثره چېرته نه وي په 2003 ورډ کې شته خو داسې نمونه نه دي لکه دلته مثال دغه ابجکټ مې راواخیستل دلته کلیک کوم
یو تصویر مې ورته راوړلو. ها دې ته خو ما تصویرونه راوړل دلته. اوس دا ګورم دا په 2010 کې دي قبلوي یا اوس دا ګورم چې آیا په دې ډاکومنټ کې کوم داسې شی دی چې هغه په 2003 ډاکومنټ کې نه قبلوي. نو رابسم چېرته فایل ته او فایل کې بیا چېرته راځم چیک کمپیټیبلیټي یعنې 2003 او 2010 څنګه که سره مقایسه وکړئ چې کوم دلته په دې ډاکومنټ کې کوم داسې شیان دي چې هغه په 2003 کې نشته. کلیک په کومه کله چې کلیک وکړم دلته ماته وایي دا سمارټ آرټ نه دی، دې سمارټ آرټ ویل کېږي دې تصویرونه. څه ورته ویل کېږي؟ سمارټ آرټ. راته وایي چې دا به چېرته کنورټ شي، یو سنګل آبجکټ ته به کنورټ شي، یو تصویر به ترېنه جوړ شي ځکه چې دا په 2003 کې ایډیټیبل نه دی، یعنې د تغیراتو وړ نه دی هلته. نو ماته معلوم شو که نه شو معلوم کوم شیان دي چې هغه په 2003 کې نشته. دغه شیان وینې دا هم نشته کې، دا هم نشته کې، دا ټول شی دی په 2003 کې نه سپورټ کوي. نو دا کمپیټیبلیټي یوازې دې په خاطر استعمالوو چې موږ ته هغه شیان معلوم کړي چې هغه په ټیټ ورژن کې موجود نه وي. صحیح ده. کله چې کلیک وکړم وینې ماته اتوماټیک میسج راکوي چې دا شیان هلته موجود نه دي. پوه شو دې باندې؟ لاندې ټیک مارک ته دا که چېرته لګېدلی وي مثال تاسې فکر نه و دا په 2003 فارمټ کې سیو کولو، سیو آس ته راځم بیا چېرته سیو کوم 2003 فارمټ کې وینې دا 2003 ډاکومنټ دی. دې باندې کلیک کوم کله چې زه سیو کوم ما ته به څه راکوي یو میسج وګوره را کړو که نه کړو راته وایي چې دغه ابجکټ چې دا په 2003 کې نشته. آیا ته غواړې سیو کړې؟ که غواړې سیو کړې نو کنټینیو او که غواړې نه بېرته کینسل کړې نو بیا کینسل بټن وهه. پوه شو دې باندې؟ ښه خو که چېرته ما ټیک مارک نه وي لګولی بیا تاسو ته خبرداری نه درکوي. دا ټیک مارک نه که نه وینئ دا مې څنګه کړو لرې مې کړو بیا اوکې کړلو. چې کله مې دا اوکې کړو اوس یې په 2003 فارمټ کې سیو کوم ما ته به خبرداری نه راکوي بس اتوماټیک به سیو شي. ګوره ور 2003 بیا څنګه کوم سیو کله یې سیو کوم دا وګوره خبرداری راکړو هېڅ خبر یې هم نه کړم بس دا څنګه سیو شو. او دا وګورئ دا ټول یو تصویر ترېنه جوړ شو. شی ترېنه جوړ شو یو ځکه هلته ما ته وویل چې دغونه به ټول نه شی جوړ شي یو تصویر وګوره اوس بېل نه ده دا هم بېل نه ده دا هم بېل نه ده ټول شی شو یو تصویر. په 2010 کې بیا څنګه و بېل تصویر و. خبره مې ورسېدی. دې ته کمپیټیبلیټي ویل کېږي. وینې بری وګوره په سر باندې ولیکل چې دا ډاکومنټ چې دا په کوم موډ کې خلاص شوی ده کمپیټیبلیټي موډ کې خلاص شوی ده. یعنې اصلا چې دا پاتې خو 2003 ورډ ده خو تا کوم هغه کې خلاص کړی ده 2010 ورډ کې خلاص کړی ده. دې ته کمپیټیبلیټي موډ ویل کېږي. ورسېدی دې باندې؟ ښه اوس یو بله اختیار هم ته لرې ته کولی شې بېرته دلته راسې کنورټ خو وینې اوس را پیدا شوه ته بېرته کولی شې د کنورټ په مرسته باندې بېرته 2010 څنګه کې چینج کړې. کلیک وکړه بیا څنګه کړه یس یې کړه کله چې یس کړو بېرته به چا ته واوړې 2010 ته وګوره کمپیټیبلیټي موډ ترېنه ختم شو که نه ختم پوه شو دې باندې. او دا وګوره دا ابجکټ بیا بېل شو که نه شو دا یې 2010 شو. سمه مې ورسېدی؟ ښه بل د لاندې را سره ورژن ده ریکور آنسي ورژن. ریکور آنسي ورژن دې ته ویل کېږي چې هغه فایلونه چې مطلب دې باندې ښه پوه کړم ځکه چې دا ډېر مهم ده. خلک په هدف پوهېږي پرټیس څه شته وایي. ګوره
داسې فرض کړو چې مطلب دا لیکل ده 12 صفحې ده. څو صفحې ده؟ 12. آفرین. زه اوس د لیکنې خلوص دلته لیکم. پراپرټي ته راځم، بیا پراپرټي پینل ته راځم. پراپرټي پینل ته کله چې راغلم دلته د دې لیکنې چا کوم خلاصه یې لیکم. چا لیکم؟ خلاصه. خلاصې نه مقصد ده یعنې عدد لنډ ټکي کوم راټولو مې لکه کوم لیدلې ده فهرست یې داسې ده لکه د خلاصه یا پراپرټي. مثال زه ورته وایم دا لیک چا لیکلی ده؟ لیکوال عبدالمجید رحیمي ده مثال. ټایټل عنوان یې څه دی مثال؟ سلام. سبجیکټ د دې موضوع څه دی ولې ورلګي مثال improve of education پوهې لوړوالی. صحیح ده. دلته یو ای ورکړو. صحیح شوه. کیورډ په دې کې کومې مهمې نقطې دي؟ صحیح ده. ټیچر اینډ سټوډنټس ټریننګ مثال داسې یو شی مې ورته ولیکلو. ښه بل چا در سره کټاګوري دا کوم بخش پورې تړاو لري؟ دا لیک ستېلېږي ایجوکیشن پورې مثال. او سټیټاس د دې اوس وضع څنګه ده؟ آیا د ټیچر او سټوډنټ ټریننګ اوس وضع یې څنګه ده؟ خرابه ده، ښه ده، ډېره ښه ده، څنګه ده؟ زه ورته وایم مطلب ګوډ یعنې ښه ده. کمنټ څه ته ویل کېږي؟ تبصره ته. په تبصره کې ته لاندې ورته لیکي چې مطلب ریپلی می سون دا مطلب چې موږ ته جواب څنګه کوي؟ زر یې راکوي. صحیح ده. بیا کولی شم دلته راشم ایډوانس پراپرټي ته او په ایډوانس پراپرټي کې دا وګورو دلته هېڅ معلومات نه ده ورکړې لا تر اوسه. نه ټایپ معلوم ده، نه لوکیشن معلوم ده، نه سایز معلوم ده، هېڅ نه دي معلوم. ولې نه دي معلوم؟ څوک ووایي؟ څنګه؟ نه پرون مې آفرین پرون مې د تویس کمپیوټر څو ډوله میموري لري؟ 2 ډوله. یو لټایل ده، بل کوم میموري ده؟ نه نو لټایل. دا لا تر اوسه پورې په ریم کې ده. کمپیوټر یې نه پېژني لا تر اوسه پورې. کله هم چې سیو کوم په کمپیوټر کې مثال د سلام په نوم باندې مې څنګه کو سیو مې کړلو چې کله هم سیو کوم وګوره دلته به اټومیټیک کمپیوټر معلومات ورکړي. ځکه کمپیوټر اوس دغه فایل څنګه شو ویې پېژندلی وینئ چې مایکروسافټ ورډ فایل ده، په دې ډرایو کې سیو ده، سایز یې دومره ده، په دې تاریخ باندې جوړ شوی، په دې تاریخ تغیرات کې راغلي دي او په دې تاریخ باندې خلاص شوی ده. صحیح ده. سمري کې نور همدغه خبرې لکه دلته مې وکړې خو 2 خبرې کې اضافه دي. یو منیجر ده کې او بل چا ده کې هایپر لینک. منیجر دې ته ویل کېږي چې د دې کمپنۍ منیجر څوک ده مطلب یا مشر یې څوک ده. فرض مثال حلیم ده. همدا رقم هایپر لینک بس بیا دې ته ویل کېږي لکه د اشتهار پای کې نه وي چې لیکلي چې مطلب د لا زیاتو معلوماتو لپاره په دې ټلیفون شمېره زنګ وایه مطلب په دې ایمیل ادرس باندې. نو زه اوس ورته لیکم چې که دې مکتوب په اړه باندې نور معلومات غواړې نو په دې هغه باندې لینک باندې کلیک وکړه www. مثال yahoo.com په دې باندې څنګه کا کلیک وکړه. یا مثال ورته لیکم چې www.paktikaweb.com دا مې ورته ولیکل. دا مطلب چې په دې ویب سایټ باندې کلیک وکړه یا خپل ایمیل ورته ولیکه abdulmajid_rz@yahoo.com یعنې دا مطلب چې بېرته ماته هغه راکړی ریپلی په دې ایمیل ادرس باندې راکړه. صحیح ده. سیو تمبنیل پر آل ورډ ډاکومنټ دې ته ویل کېږي که دا ټیک مارک ولګوم او اوکې کړم بیا سیو کړم. کله چې دا سیو کړم دا د ورډ ډاکومنټونو ته تاسو وګورئ دننه به هغه لیکنه کې ښکاره کېږي. وګوره په دې کې دا لیکنه نه ښکاري که نه ښکاره کېږي چې ننه لیکنه کې موجوده ده. که ته غواړې دا دننه راته ښکاره کوې نو ورډ پراپرټي ته به راسي ایډوانس ته او دا به لرې کړي بیا اوکې کړي چې اوکې دې کړل اوس یې سیو کړه هغه پراپرټي کې به په ډاکومنټ کې به دننه لیکنه نه ښکاره کېږي. وینئ اوس باندې داسې نه معلومېږي چې دې کې لیکنه شته او که نه شته. پوه شو دې باندې؟ ښه بل چا د ورپسې سټیټسټیک بیا احصایه ته ویل کېږي. په کوم تاریخ جوړ شو، په کوم تاریخ موډیفای شو، په کوم تاریخ باندې خلاص شو او پرنټ تاریخ یې ګوره نه ده ورکړی. ولې؟ ځکه را تر اوسه پورې دا پرنټ شوی نه ده. صحیح ده. په کوم تاریخ باندې سیو شوی د لاست اخري چا سیو کو دې یوزر سیو کو او څومره ریویژن نمبر پې لګېدلی دی 5 نمبر. ټوټل ایډیټینګ وخت څومره وخت پې لګېدلی دی دې تغیراتو 3 منټه. څو صفحې کار دې کې کړی ده 12. څو پاراګراف کار دې کړی ده 99. څو لاینه کار دې کړی ده 396. څو لغاته کار دې کړی دومره. څو کرکټره کار دې کړی کرکټر دې ته ویل کېږي وای یو کرکټر ده او بل کرکټر ده یو بل کرکټر ده. که دې کرکټرو سره سپیس هم حساب کړي بیا د اعلان شمېره ده 15,640 دا سپیس هم به ورسره حسابېږي. دایمن سپیس نه ده دا هم ورسره حسابېږي. کنټینټ درته وایي مطلب دې عنوان څه دی یوازې سلام دی څه دی عنوان ده. کسټم بیا خپله خوښه ته ویل کېږي. مثال دا مکتوب چې کله تا ولیکلو چیک بای دا مطلب چې دا بیا چا چیک کړلو دلته به ورکړي مطلب همت چیک کړلو یعنې دوباره کتنه یې چا وکړله همت. داسې نور ډېر شیان وکړل مثال ډیټ کمپلیټډ کوم تاریخ باندې مکمل شو دلته به ډیټ واخلئ. تاریخ به ورکړي مطلب 3/3/2009 کې دا څنګه شو کمپلیټ یا مکمل شو. صحیح ده. همداسې ډپارټمنټ نمبر ورکولی شي د کومې څانګې نمبر یې څه دی دلته به یې څانګې نمبر ورکړي مثال 234 اډ به کوي. داسې نور ډېر اضافي معلومات دې ځانې څنګه کولی شو
ورکولای شئ ټلیفون نمبر هم کولای شئ دلته ورکو نمبر واخلئ دې ځای کې اوس ټلیفون نمبر ورکوي مثال د صفر دا اډ یې کوي کله دا اډ کړو بیا اوکې کوي کله موږ دا اوکې کړو په تاسو سوال پیدا شي د دې پراپرټي فایده څه شي د دې فایده اوس دا شو کدا ډاکومېنټ زه چاته ولېږم په دې ډاکومېنټ کې څومره لیکنه ده 12 صفحې ده کنه ده کدا ډاکومېنټ زه چاته ولېږم آیا دای به دغه 12 صفحې ما لیکنه ټول وګوري نه ګوري ځکه کمپنۍ دې مصرف وي چې تا دوه کرښې لیکنه نشي کتلای نو دای بیا څه کوي په هر فایل باندې رائټ کلیک کوي بیا چیرته ځي پراپرټي ته هغه لړ معلومات دې ځای نه څنګه کوي ګوري په ډیټیل کې ویني دا ټول هغه معلومات چې ما اوس څنګه کړل داخل مکمل تا ویني عنوان هغه دا سبجیکټ هغه دا امپروو اپ ایجوکیشن دا ټګ چې دی کټګوري چې دا کمنټ وګور ریپلی میسون همداسې ټول کوم معلومات چې ما ته انټر کړل ټول معلومات چیرته راغلل دې ځای تر نه راغلل صحیح ده نو دای پراپرټي چې څه فائدہ شولا اوس فکر وکړئ هغه 12 صفحې لیکنه چې ګورم ډیر وخت ونه ساو کدای و صفحې چې ګورم ډیر وخت ونه ساو 12 صفحې نه هغه 12 صفحې به کمپنۍ نه ګوري اکثر مصروف کمپنۍ چې تاسو ایمیل کوي مثال تاسو کمپنۍ چې هغه ډیر غټه کمپنۍ په ورځ کې په زرهاو ایمیل نو تراځي نو تاسو کوشش وکړئ چې کسیور لږی کار شوی لږی دغه پراپرټي باید څنګه کوي وتا معلومه ہے کہ پراپرٹی کے معلومات ټول کې هیڅ وخت غټه کمپنۍ مصروفه کمپنۍ دا نه کوي چې مطلب دا چا ډاکومېنټ څنګه کوي ګوري کدا اس کې یو نفر ډاکومېنټ ګوري نه هغه 200 صفحې 200 صفحې څو کتلای شي صحیح ده نو په دې خاطر باندې هر څوک کوشش کوي چې چا وکړي یو ډاکومېنټ لاندې پراپرټي وګوري تاسو خپل کمپنۍ یا کومه اداره کې کار کوئ ما اتوماتیک تاسو وایي مطلب څوک مې د تراول د نه درته وایي دا وګورئ چې دې کې څه لیکلي ده نه هغه لاندې دا درته وایي مطلب دې پراپرټي څنګه کراته تشریح کوي مطلب د دې پراپرټي راته وګوره خبرونه ورسېده د پراپرټي هدف باندې پوه شوي مشکل بنوي کې نو دا پراپرټي چې څو هدف څخه خپل استفاده ترې نه کوي مطلب او د بل چا منداسي ګوري صحیح ده ان په باندې کوم شرح پوه شوي بس د ریسنت کې پرسنت کې هغه پاین راځي چې په نږدې وخت څنګه کړی وي کارولې دا ټول هغه پاین چې ما په نږدې وخت خلاص کړی او بند کړی صحیح ده که تاسو غواړئ مطلب دلته دې دا پاین نه په دې ځای کې راشه نو کولای شئ دا لاندې ټیک مارک ولګوئ وګوره هغه پاین بیا په دې ځای کې راځي نه ځکه بعض وخت کې چې موږ دلته کلیک وکړو بیا ریسنت ته مثلا یا دلته کلیک مثلا اوس به د ریسنت ته چې چیک نه پاین کولای شئ دلته لاندې خلاص کړو که غواړئ دا زیات کړئ دې ځای نه کولای شئ څنګه یې کوي زیات یې کوي او بیرته کموي کولای شئ دې ځای نه بیرته څنګه کوي کم کوي ودلیدلو ګرانو غنوي ختموي دا ټیک مارک به خلل کې دلته ختم شي او دا به هغه فولډر د سپنیزي وخت مونږ څنګه کړی دي استعمال کړی دا ګور دا فایلونه دي او دا څه دي دا فولډر دي چې مونږ په نږدې وخت څنګه کړی دي استعمال کړی دي خبره نه ورسې کنه ورسې کوم چې ته ضرورت سي ورته بس کلیک وکوي اټومیټ مثال د ډیټ خلاصوم کلیک وګور اټومیټ ماته چه خلاصي ډیټ خلاص کنه خلاص دا فایلونه چې دلته دي کولای شي کوم یو فایل ته ضرورت هغه کولای شي خلاص کوم مثال دا فایل خلاصوم کلیک کوم وګور دا فایل اټومیټ دا ول نه خلاص ځکه دا فایل ما څنګه کړی دا ډیلیټ کړی دی باید فایل در سره موجود وي ډیلیټ کړی دی نه وي یا مثال دا فایل دا وګورئ یو ون فایل دا اټومیټیک برات خلاص کنه خلاص ځکه دا موجود در سره ډیلیټ کړی دی نه دا هغه سره په چی پوښي دا ډیلیټ فایل دا پوښي ازم دا ته دې ځکه پته نه لګیږي صحیح ده هغه میسج درکې لکه اوس وګورئ میسج درکې مثال یو فایل در خلاصوم ریسنت دا فایل کلیک کوم ویني دا میسج راکړه تاسو this file could not be found وای دا فایل څنګه ده نه پیدا کیږي یا خو دې چې ډیلیټ کړی دی او یا دې هغه ځای نه کټ کړی بل ځای کې صحیح ده ریسنت باندې پوښ وای مشکل غو نه وي کې بل چې در سره نیو ده نیو کوم راځه باندې کولای څه شای راولو نوې صفحه راولو صحیح ده نوې صفحه نه مقصد څه ده بخښنه غواړم نوې صفحه نه نوې ډاکومېنټ صحیح ده تاسو وایي ولې کله که دلته کلیک وکم ور ډاکومېنټ کې مثال دلته زه لیکنه کوم ار ام ډي اوس باندې نوې صفحه راولم کنټرول انټر پریس کوم وګور دا نوې صفحه شو کنه سم نو صفحه دغه سره او په نیو پوسټ باندې بیا نوې ډاکومېنټ راځي نوې ډاکومېنټ نه هدف چي دا اوس ډاکومېنټ 1 دا کنه ده پاسه چي لیکل دي ډاکومېنټ 1 نه کله چې زه تراشم نیو ته او په نیو باندې کلیک وکم بیا چې تراشم کریټ ته کریټ باندې کلیک وکم ګور وسه پاس چي لیکل ډاکومېنټ وګوره دا بیل ډاکومېنټ سو او هغه بل څنګه شو بیل ډاکومېنټ نو دی نیو هدف چای سو نیو پوسټ باندې کولای شي نو ډاکومېنټ څنګه کو خلاص کو افردس نه لکه پینټو دا نو پرام نه صفحه راځي نیو پوسټ باندې کولای شي نو ډاکومېنټ خلاص کو هغه څه ډیر کولای شي لکه پر ها 200 څومره د زړی دا وګوره کریټ دا وګوره ډاکومېنټ 4 څومره زیات سره پروت ډاکومېنټ کې 4 کړه شي کنه په لاس کې کولای شي کوم دې زړی کوي دا وګوره ټول کې کولای شي صحیح ده هر ډاکومېنټ سره ولې راوستلای شي نو د نیو هدف چا چې نیو پوسټ باندې کولای شي نو ډاکومېنټ راولي صحیح ده بل څه دا بلاګ پوسټ دا بلاګ پیژنې کنه پیژنې ها بلاګ پیژنې
بلاک اصلا کې انټرنیټ کې استعمالېږي څه شته ویل کېږي بلاک په خپل باندې داسې ده لکه یو ویب سایټ لکه څه شی ویب سایټ پېژنئ نو مې اورېدلی دی په انټرنیټ باندې ویب پاڼه یا ویب سایټ د بي بي سي ویب سایټس یا مثال د امریکا غږ آشنا ریډیو ویب سایټس یا د کوم بل ځای ویب سایټس دا ټول چې ویب پاڼې چې موږ ورته وایو صحیح ده ویب پاڼه ده نو ویب سایټ او بلاګ چې ده تقریبا دومره فرق نه سره لري فرق یې په دې ځای کې ده چې دا بلاګ چې وي دا اکثره وخت پرې جوړېږي څنګه جوړېږي پرې یعنې نورې کمپنۍ تا ته جای درکوي مطلب هغه پرې جوړولی شي او ویب سایټ که کله جوړوي بیا هغه څه درنه غواړي پیسې درنه غواړي او بل دا د بلاګ سټرکچر تیار جوړي یوازې ته لیکنه کوي که نور جوړښت هر څه جوړ چوکاټ او د ویب سایټ چې د هغه بیا ته څنګه کوي خپله به ډیزاین کوي خپله به څنګه کوي جوړوي به یې صحیح ده او بل فرق یې دا چې ویب سایټ باندې بیا تاسو څومره معلومات اچوئ د پیسو په مقابل کې به اچوئ څومره پیسې مطلب څومره ډېر معلومات به اچوئ دومره به ډېرې پیسې درنه غواړي او بلاګ چې دا بیا څنګه وي اکثره پرې وي خو په بلاګ باندې معلومات کم اچولی شي او په ویب سایټ باندې بیا معلومات څومره پیسې ورکوي دومره زیات اچولی شي صحیح ده خو شرط دا ده د دواړو لپاره باید انټرنیټ څنګه وي کنیکټ وي نو کله تاسو که انټرنیټ وي انشاءالله بیا به د بلاګ سره بلد شئ چې بلاګ څه شی ډول کېږي صحیح ده پوه شو دې باندې نو اوس که زه کلیک په وکړم ګوره ما ته وایي چې مطلب ته د انټرنیټ سره ځان چیک کړه رجسټر کړه مختلفې کمپنۍ دې وګوره وینئ رجسټر نه او کله چې کلیک وکړم دلته ټولې هغه کمپنۍ ما ته راځي چې هغه بلاګ ما ته څنګه کوي خپروي دلته د افغانستان کومه کمپنۍ نشته کې لکه په افغانستان کې ټوټل افغان نه ټول افغان په نوم باندې هغه نه ده ویب سایټ هغه ته بیا چې تاسو کولی شئ خپله بلاګ جوړ کړئ پرې کې جوړولی شئ ویب سایټ صحیح ده په انټرنیټ کې به انشاءالله ووایي صحیح ده نو اوس باندې مانه رجسټریشن غواړي ضرورت نشته ورته بل ریسنټ ټمپلیټ دی هغه ټمپلیټ راته شي ټمپلیټ پېژنئ ټمپلیټ څه ته ویل کېږي ټمپلیټ داسې شي ته ویل کېږي لکه هغه خو مې لیدلی ده د نتایجو جدول خو مې لیدلی که نه لیدلی هغه ګوره تیار ټمپلیټ ته تیار جوړ ده یوازې تاسو څه کې لیکئ نوم کې ولیکئ نمرې کې ورسوئ هغه خپله جدول چې دی هغه ته څه ویل کېږي دا ټمپلیټ ده نو ټمپلیټ تیار جوړ شوي شي ته ویل کېږي چې هغه یوه نمونه تیاره څنګه وي درته جوړه وي یعنې تیاره نمونه وي جوړه وي درته بیا تاسو کولی شئ صرف هغې کې څه وکړئ انټري وکړئ دې ته څه ویل کېږي دې ته ټمپلیټ ویل کېږي خبره دې ورسېدې ښه اوس وایي چې ټمپلیټ څنګه تیار کمپنۍ دلته په ورډ کې ټمپلیټ درته جوړ کړي دی نیو ته به راشئ ټمپلیټ ته وینئ سمپل ټمپلیټ کلیک په کومه دلته یو ټمپلیټ استعمالوم مثال دا ټمپلیټ ده بیا کریټ کوم وګوره تیار هر څه راته جوړ یوازې به زه څه کې وکړم لیکنه خپله باندې وګوره راته وایي مطلب نوم دې دغه ده ټایپ د سینډر کمپنۍ نیم د لیږونکي د کمپنۍ نیم هغه ولیکه او د سمپل کمپنۍ ادرس ولیکه چا نه یې ورلیږې تاریخ د دې ځای نه مثال در واخله بلې چې ټایپ د ریسپشن ادرس ولیکم داسې وګورم مکمل هر څه لارښوونه یې راته کړې ده یوازې به زه چک یې وکړم لیکنه به یې وکړم نور هغه یې څنګه کړی ده راته تیار یې راته ډیزاین ده دې ته څه ویل کېږي ټمپلیټ وایي اوس وګوره مثال زه دې کې خپل نوم لیکم د کمپنۍ نوم لیکم فرض مثال پکتیکا سافټویر هاوس راته وایي ادرس یې ولیکم مثال خوست سټي صحیح ده تاریخ کوم تاریخ باندې لیږي کولی شئ دې ځای نه تاریخ ورته انتخاب کړئ مثال په دې تاریخ باندې ټایپ د ریسپشن ادرس دغه نفر ادرس انتخاب ولیکه چې مطلب چاته یې لیږي هغه ادرس به ولیکې ټایپ د سالوشن داسې همداسې نور ډاکومنټ اوس خبره باندې مشکل ونه وي ټیم پراشه صحیح ده ځان خو ماله لیکم کاته بجې نه دی نه بجې دي که نه دی خانې باندې پوه شو که نه ستاسو پوه دې څه ویل کېږي ټمپلیټ هغه ټمپلیټ مطلب ریسنټ هغه ټمپلیټ چې ستا په نږدې وخت کې استعمال کړي وي کوم ټمپلیټ دی ستا په نږدې وخت کې استعمال کړي دي یعنې دغه ټمپلیټ دلته راشه دا ټمپلیټ نه دی چې دا کوم په نږدې وخت کې استعمال کړي دا کمپنۍ طرف نه تیار څنګه دی جوړ دی که دا کوم په نږدې وخت کې استعمال کړي ته کولی شې هغه دې ځای نه څنګه کې بېرته استعمال کړي دې ځای نه ریسنټ نه صحیح ده لکه دلته ریسنټ فایل و په دې ځای کې بیا چې دی ریسنټ ټمپلیټ دی هغه ټمپلیټ چې دلته کمپنۍ طرف نه تیار جوړ دی تا استعمال کړي بیا کولی شي دې ځای نه بیا استعمال کړي هغه نږدې وخت خلاص نږدې دې استعمال کړي وي خبره مې ورسېده که نه ورسېدې بل چا در سره مای ټمپلیټ دا یو درته وایم دا موضوع پسې خلاص دی صحیح ده مای ټمپلیټ دا کار کوي مثال اکثر وخت کې زه یو داسې لیکنه وي لکه بیا به دا جدول فرض کړو مثال نتایجو جدول به فرض کړو یا به کوم بل چارټ جوړ کړو زه یو چارټ دلته زر در جوړوم صحیح ده
داسې فرض کوو چې مثال دا یو چارت ده دلته مې نیم ولیکلو صحیح ده دلته جاب سیلري کمیشن صحیح شو نه صحیح ټوټل دا مې ولیکل که نه ولیکل دا به ترېنه ختم کړم صحیح شو اوس که چېرته دلته کې ولیکم چې عمر مثال ټیچر سیلري دومره د کمیشن یې دومره ده او ټوټل یې دومره څه بل نه فرض کړي لکه مثال ولیکل چې عمر تنخواه یې هغه وظیفه یې څه ده ټیچر صحیح ده سیلري مثال دومره ده کمیشن یې څومره ده پر مثال دومره ټوټل یې مثال ساعت دومره سوي دومره اوس که چېرته دوه نفر ته دا جدول جوړوم بیا به دا ټول شی بیا څنګه کوم ډیلیټ کوم که نه ډیلیټ کوم وینئ بیا به دا سر نه ډیلیټ کوم دا به ډیلیټ کوم دا خو اوس وړوکی جدول د کار نتایج یو غټ جدول کمپیوټري جوړوي دا نفر ځان ته یا مشکل جوړوي نو دا شی به تاسو څنګه وکړئ داسې کار به وکړئ را به شي نیو ته په نیو کې بیا چېرته راسئ ما یې ټمپلیټ خو نه که نه وینئ دې باندې به کلیک وکړئ بیا به چی واخلئ ټمپلیټ ودې لیدلو ټمپلیټ چې واخیستلو بیا اوکې کله دې اوکې کړلو دا راته نه راغی دلته به جدول جوړ کړې چې جدول دې جوړ کړل دلته اوس لیکنه مه کې کوه څنګه یې که سیو چې کله یې سیو کړي دې ځای کې به داسې نه وي چې بیا ډسکټاپ ورته انتخاب کړي بس خپله به یې پرېږدي وینې رومینګ مایکروسافټ ټمپلیټ دا په خپله باندې انتخاب ده نوم به ورکړې څه نوم ورکوم مثال چارت څه نوم ورکړلو چارت بیا مې سیو کړلو اوس هر ځل چې زه لیکنه کوم یوازې به راځم نیو ته په ما ټمپلیټ کې به ګورم هغه لیکنه به څنګه وي موجوده به وي صحیح ده څه مطلب ګوره راځم ورک ته په ورک کې بیا راځم چېرته نیو ته نیو کې مای ټمپلیټ د چا په نوم جوړ کړی و چارت ده که نه ده اوکې چې کله مې اوکې کړل اوس دلته ورکوم نومونه مثال دا یو نوم شو دا بل دا وظیفه شوه دا تنخواه شوه دا کمیشن دا چی شو ټوټل اوس غواړم دا د بل نفر لپاره جوړ کړم دې ته ضرورت نشته چې دا بیا خالي کړم بیا راځم چېرته نیو ته چېرته راځم نیو ته چېرته مای ټمپلیټ ته هماغه ټمپلیټ بیا انتخابوم اوکې کوم یې کله مې دا اوکې کړو بیا څنګه ده خالي ده د بل نفر دپاره هم بس همداسې لیکنه کې کوه هر ځل یې ستا له تکلیف کوې دا به څنګه وي خالي به همداسې تیار جوړ شوی جدول به درته راوړي یوازې به څه شی کې کوي لیکنه مې کوي د بلې لپاره یې راوړي نیو ته راشه مای ټمپلیټ ته چارت ته اوکې که دا وګوره د بل نفر لپاره څنګه شو خالي هر نفر لپاره به همداسې خالي وي دا اکثر وخت د لابراتوارونو نه وي دا د یونټ ټسټونو دا شیز کوي یوازې نوم هغه کې بدلوي نور داسې نو بیا په ټمپلیټ کې هغه تیار ورته جوړ کړې ټمپلیټ باندې کلیک کوي بس نوی تیار جوړ ورته راځي لیکنه ورته کوي بیا ټمپلیټ باندې بل نفر لپاره بس هر ځل به خالي وي یا نتایج جدول داسې بل جدول صحیح ده